أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام العظيم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال الله عز وجل في مقام الآخر: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يأمر بالمعروف ولم ينه عن المنكر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم وصل عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حضرات علماء کرام، مشایخ عظام، تاریخی ولایت کاپیسا، جہاد پرور، شہید پرور، قدرمن راغل متنفذین، علماء کرام، مجاہدین، ستاسو په شمول او محترم عالی قدر جناب محترم قاری صاحب، بریال والی فعلی ولایت کاپیسا و بہم مسئولین با اجازہ سلام احترامات را تقدیم میں نمائیں۔ قدرمندو، زمان په زړه کې داسې الفاظ نشته چې هغه اظهار وکړو. هغه ستاسو قدر او ستاسو دا احترام او زمونږ او ستاسې تر مابین دا تعلق الله تعالی دنیا و آخرت لوجه الله وګرځوي. حضراتو، زمونږ او ستاسې هیواد ډېر دردونه ولیدل، ډېر زخمونه احساس کړه، ډېر اتلان، استشهادیان، فدایان، د علم د تقوا مرکز د اسلامی نظام د قیام د پاره زمونږ او ستاسې نه جلا شول. د دې ټولو مجموعه او هدف داو چې زمونږ په هیواد کې اسلامی نظام قائم شي، اقامه د معروفات وشي، ازاله د منکرات وشي، او تجاوزگر یرغلگر زمونږ د هیواد نه وځي. د تجاوز خاتمه راغله، هغه یو مرحله امتحانو، اصلوی امتحان سره مبتلا یو مونږ او تاسې چې د اسلامی نظام پیاده کول، تطبیقول او اصلاح د جامعه او ټولنه کول زمونږ او ستاسې مشترکه
دا وجیبه او فریضه جوړیږي. دغه د پاره د کاپیسا ولایت په ټول تاریخ کې د 20 سال گذشته بریتان نمیگیم، د طول تاریخ از وقت اتحاد جماهیر شوروی که در سر کشور مقدس ما شما بلا دلیل تجاوز کرده بودند، آن وقت کدام قربانی را ولایت کاپیسا شهید پرور ملت دادن، در تاریخ بزرین اقلام نوشته شدن. آن وقت که آبای اجداد کلانه و بزرگوار ما شما که جهاد می کردن یک هدف داشتن، اما هدف اساسی هدف همین بود که شوروی اتحاد و آن لشکر کمونیستا با همکاری اجرتیا در داخل کشور مقدس ما شما شده بودند، آن نجس اقدام را از کشور ما شما بزور بکشند و در هدف رسیدن خارج نمودن، خارج نشدن و اخراج کردن. هدف همین بود که در کشور ما شما اسلامی نظام تطبیق و پیاده شود. وقتی که در آن وقت رهبران که رهبران ما شما بودند در امتحان در ابتلا مبتلا شدند، مادیات را ترجیح دادند، مفادات را ترجیح دادند و منصب و عهده را ترجیح دادند، آنها در میدان ناکام شد. بعد از او اسلامی امارت اسلامی اولادای و نور چشم شما از مدارس، از مکاتب، از لیسه، از پانتونا برآمدند به مقابل شر و فساد. لله الحمد، خداوند کریم ملت افغانستان را در پیروزی رساند و بعد از کامیاب شدن و پیروز شدن جهانیا خواستند که همین نظام اسلامی را از بین ببرند بدون دلیل عقلی و بدون دلیل عرفی و بدون دلیل شرعی. جهانیا بالخصوص کفری جهان نمی خواستند که در جهان یک ریاست تشکیل شده باشند به نام اسلام که از الف تا یا اوجا شرعی قانون الهی تطبیق شوند. جهانیا همراه نظام اسلامی حساسیت داشتند، یک اتحاد را تشکیل نمودند و بعد از اتحاد یک نظام مقدس اسلام را از بین بردند و فیصله کردند مایان ملت افغان را هیچ راه داده نمیتانیم، یک خلاصی راه و طریق همین است که یا بمرند و دویمش همین است که یا جای از یاد محبس خواهد شد.
حضار کرام، همی فداکارا بودن که اولاد شما بودن که یا حوصله را از دست ندادن، مشقتها را برداشت کردن، در کوه بلندا بدوباش می کردن، سرلوچ و پیلوچ گشت و گذر می کردن، خود نظریه و فکر اسلامی را از بین، فکر اسلامی را نگاه کردن و قربانی دادن. آن قربانی بود امروز همی برکت شهدا بود و برکت مجروحا و برکت یتیما و اسیرا و به دعای بیواهای مادر ما شما مادرها و خواهران خداوند کریم کشور ما شما را از تجاوزگرا آزاد ساخت. امروز لله الحمد این مکان سرور است که ما شما زیر چتر حریت همینجا اشتراک نمودیم. همین نصرت الهی بود، این فضل خداوندی بود، این کمال ما شما نبود. اکنون ما شما در مرحله شاکرین هستیم. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. د دې هر څه سره سره قدرمندو اسلامی امارت ټول خادمان او د رهبری په سطح داسې ده لکه جناب محترم قاری صاحب ته وګورئ، دا خو ډیر عاجز طبیعت دی، خادم دی، خو هر یو زمون مشر داسې صمیمیت لري، اخلاص لري، په دین اسلام باندې ځان قربانوي، په دین باندې ژمن، په ملت ژمن او د ملي ارزښتونو باندې ژمن. اوس په دې ټولو ارګانونو اداره دا خو چې افغانستان وجود ته راغلی او الحمدلله په دنیا کې 3 اقوام داسې ده چې دا من حیث القوم مسلمانان شوی. په دې 3 کې یو افغانستان ده، عرب، تاتاریان، افغانان. او چې د اسلام باندې کله مشرف شوی دا غینه بعد بیا مرتد شوی نه ده یو هم. او دا هغه هیواد ده چې د صحابه کرامو قدمای مبارک صحابه کرام د کشور مبارک ما شما و قدمای مبارک ماندن. وقتی که کابل فتح میشه رهبریت عبدالرحمن ابن سمره رضی الله تعالی عنه بود. همین مقدس کشور کسایی که تجاوز کردن آنها کامیاب نشدن. اساسی وجه همین است که آبای اجداد ما شما تلقین از صحابه کرام گرفتن، الهام از صحابه کرام گرفتن. دم قلب و دماغ حریت و آزادی مفکوره نظام اسلامی است. یک گروه قلیل کمتر آنها متاثر میشن از اغیار و تخریب کاری میکنن. شما مطالعه کردین دمی 20 سال گذشته همین جنگ سالارا فعلا انجام آنها چی خواهد شد؟
عند الله عند الناس عند الملت ملامت و سرنگونی. در 20 سال گذشته 45 کشورهای کفار امریکا و جمع ناتو کوشش نمودند که اینجا حمله فکری را کنند. تنها حمله فیزیکی نبود، اینجا حمله فکری و تجاوز فکری کردند. جامعه ما شما را تخریب ساختند از جهت عقیده. این تو منکرات نمانده بود در دنیا که یا آن منکرات را در کشور مقدس ما شما یا تطبیق کردن. شما معلومات بگیرین در شهر کابل 155 عروسی تالار داشتن. شما خبر هستین چه حال بود؟ او سره داغین منتاثر طول الحمدلله مسلمانانی و بیا افغانانی و شکل اسلامی نظام راغی د مزار نتر هرات د هران نتر ننګرهار د کابل نتر پکتیا نتر کاپیسا پوری تاسو مطالعه وکئ، تر قندهار تر بدخشان الى پنشیر لله الحمد اسلامی نظام 95% پیاده و تطبیق است. این فضل خداوند کریم است. همین مطبوعات را شما تعقیب میکنین. همین 20 سال گذشته از طریق مطبوعات کدام منکرات نبود که ما شما یاد نکنیم. لله الحمد همین مطبوعات خداوند کریم یارم توفیق بتن. ما همیشه میگیم که از طریق منبر و محراب و از طریق رسانه ها به دین اسلام به ملت خدمت زمینه مساعد است. رسانه های محترمین ما شما یا خدمت میکنند مثل علماء کرام واری، همچنان مثل خطبا واری. همین دور سوشل میڈیا و دیگر میڈیا و رسانه ها هستند. این اولین کشور مقدس ما شما است. در داخل رسانه ها خواهرای ما شما که نطاقی میکنن محجوبات و مستورات هستند. این برکت نظام اسلامی است. و در هر جای می روند در حجاب، در ستر، در پرده. دین ما شما هم همین است، فرهنگ ما شما هم همین است، اهداف ما شما هم همین بود. و اغیار کوشش میکنن فعلا هم و انشاءالله تعالی و کامیاب نمیشن. چرا؟ من کان لله کان الله له. ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. که ما شما استقامت کنیم دیگه نصرت الهی همیشه جاری و ساری است. قدرمندو من داسی کوشش کو او دا ذمہ داری دا علماء کرام هم دا او دا ذمہ داری دا مسئولین هم دا او دا ذمہ داری زمن دا ولس هم دا چې یو بل سره په هماهنګي او په همکاري نظام اسلامی تطبیق کو.
خو علماء کرام او مسئولین ډیر ذمہ داری لري نسبت د عام ولس او ملت نه. تاسو ته معلومیږي امامت دوه قسمي، یو صغرا دویم کبرا. امامت صغرا هغه د داخل مسجد یک شیخ مفتی عالم امام است، امامتی را انجام میتن. و امامت کبرا همین است که سر چوکی و کوچ شیشته. وقتی که حاکم عادل و انصاف کننده باشه، همین عدل انصاف در جامعه اثر خواهد کرد مثلی آفتاب واری. در وقت عمر عبدالعزیز رحمه الله که عمر ثانی بود، این تو عدل و انصاف در اوج رسیده بود. انسانا را خوبانین سر حیوانات و چارپایام اثر میکرد. اژدها در حقه دیدم هم رفیقش بلبلی، گرگ برا هر دو همراه چوپان دیدم. در یک جای بودن، هم گوسپند هم گرگ هم پلنگ، تجاوز نمی کردن. وقتی که یک روز پلنگ تجاوز میکنه، گرگ تجاوز میکنه سر گوسپند، چوپان میگه انا لله و انا الیه راجعون. رفیقش پرسیده چه حال شد؟ عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله وفات شد. از چه معلوم کردی؟ از همین تجاوز. وقتی که معلومات میگیرن دمی ثانیه وفات شده بود. اثر امام سر مقتدیا و اثر مسئولین و حاکم سر ملت مثل اثر آفتاب سر مخلوق که است که ما اثر محسوس میکنیم. قدرمندو ززان تاویم زمان دا مشران نتطر او رو میواز من اغا خلق نیو چه منگا تاسی دا پارا زیون نو جیون نو دا یو درخ لاندی با مشپتی راولی پو غرونو کی پیاب لبا مگرزیدو پایلوچ من اغا خلق نیو پاسا ڈرون هر تیگا دشمن د دنیا استخبارات منگا تاسی پاسی تعقیب کولو د غونډې د پاره منگا تاسی زی او جی ندرلودن. نن الله دا پرتمانونه مفت منگا تاس تیراک. دا د شهیدانو د وینو د قربانی برکت او دا د دغه مشرانو د اخلاص برکت ته چې تاسو مشرانو کشرانو ته ښه اصلاح او تربیت ورکړو. اوس وخت راغلی چې د دغه ولس په سر باندې رحم لاسونه کېږي. امر بالمعروف او نهی عن المنکر، تاسې علما یاست، اکابرین شیوخ یاست، دا فرض عین ده، فرض عین. ولتکن منکم امه يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. تاسو سوچو کوي چې کله امر او نهی د قران د معیار مطابق مون مطالعه وکړو نو امر د فرض د پاره نه وي. د قران هغه معیار چې مون والو چې امر تقاضا څه ده چې الله امر کوي او په دغه آیات کې محدثین دریخ موضوعات ته اشاره کړه او خوشاله پدیو چې لله الحمد هغه درې واړه اهداف د اسلامی امارت د چتر لاندې او د اسلامی نظام د چتر سایه لاندې لله الحمد اوس بالفعل روانه ده. یأمرون بالمعروف تفسیر همین است، احیای قیام و نظام اسلامی.
فعلا نظام اسلامی پیاده است یا خیر؟ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ احیای علوم دینی الهی. شاه ولی الله رحمه الله تفسیر میکنه و در هر ولایت جهادی مدرسه و در هر ولسوالی درس و تدریس و تعلیم جاری و ساری وجود داره یا خیر؟ وینهون عن المنکر احیای قیام و حدود الهی. حدود الهی جاری و ساری هستند. گذشته هفته 2 هفته قبل در فرا قصاص شد. ما خودم اوجا حاضر بودم. رفقای کلان ما ایتو کوشش کردن که کسای والدین و والده و قبلگاه قاتل مقتول زاری کردیم که معاف کنه. والدهش گفت که ما هیچ تیار نیستیم که معاف کنیم. چرا؟ اولین عفا بهتر و افضل است. باز صلح اگر هر دویش نباشن باز قصاص. هزارها مسلمانان جمع شده بودن، قصاص شد. ولکن فی القصاص حیات. دا جای پو جای کی تعزیرونه چه ورکول کیگی، یو قصاص وی او حدود وی، دا دا الہی حکم وی، او تعزیر بیا مفوض امام تاوی، اغا دا لزم دید پو اساس جاری کولشی. نو مون کوشش دا کرده چې دلته فکری یرغلګرو فکری حمله کړې او زمونږ په دې ولس جامعه کې ولی چې کله امریکایانو جمع ناټو حمله وکړه 15 کلن کوچنی ماشوم نن هغه 28 کلن او 20 کلن ده چې پیدا شوی نو هغه نن زلمی ده. یو نسل ستر شوی. د علماء کرامو مسئولیت دا د منبر او د محراب د لارې چې د دغه نظام پشتبانی وکړي او امر بالمعروف نهی عن المنکر وکړي. تاسو ته معلومه ده چې کوم احتساب مسئولیت چې چاته حواله شوی لکه محتسبین، هغوی باندې امر بالمعروف نهی عن المنکر فرض ده. علماء کرامو باندې فرض ده او دا یو قیمتي وخت ده قدرمندو. د می 20 سال گذشته کدام متدین عالم شیخ د سر منبر میششتن و صدای حق را بلند میکرد، از جانب اداره فاسد و تقبیح میشد و تذلیل میشد. فعلا کدام حقگوی عالم سر منبر ششته صدای حق را بلند میکنه، یا دم استیج یا پشت میکروفون، و از طریق و از جانب نظام اسلامی و امارت اسلامی همین شیخ و عالم تقدیر میشه. این فضل خداست یا خیر؟ تقدیر میشین شما و پشتبانی دارین دمی نظام. اما بانطلبی بانجویی هم خدا نخواسته روز محشر ما شما نداریم. همین وقت باز نمیاد. این سعادت بزور و بازو نیست تا نبخشن خدای بخشنده. نو لہذا کتاسی مونږ کې په دې نظام کې
او په دې اشخاصو کې په مونږ کې که تقصیرات تاسو درکوئ شما میتونین با جرأت با صمیمیت با نیت تعمیر شما فتح بدهید. چرا؟ که امی جامعه اصلاح شوه، امی اداره اصلاح شوه، نظام اصلاح شوه. چشم پوشی نکنید. ما شما امثله متعدد داریم در این کتابا. هارون رشید رحمه الله از خلفای عباسیه بود. در هر روز 8 سپاره تلاوت میکرد و متدین مسلمان امیر المؤمنین بود. قاضی القضات امام ابو یوسف رحمه الله بود. یک روز مدعی دعوا میکنه. قاضی ابو یوسف رحمه الله فرمود البینة علی المدعی والیمین علی من انکر. خودت مدعی هستی، برو شاهدان بیار. وقتی که 2 شاهد میاین، یکیش امیر وقت و بادشاہ وقت است، یعنی حضرت هارون رشید رحمه الله، من حیث شاهد در محکمه حاضر میشه که من شاهد هستم. فکر کنین حضار کرام، متدین، عالم، مسلمان، امیر المؤمنین هر روز 8 سپاره قرآن را تلاوت میکنه از خلفای عباسیه. همه امت متفق هستند به دیانت هارون رشید. امام ابو یوسف رحمه الله میگه بادشاہ سلامت شهادت خود را شریعت قبول نمیکنه و فرمود چرا؟ خود تارک الجماعت هستی، با جماعت نماز نمیخوانی. هارون رشید رحمه الله فرمود یکان دفعه غیر اختیاری جماعت از ما میمانه، ما مصروف هستیم دمی کارا که بخزیم جماعت از ما تیر میشه. دمیان ما مکلف هستیم. گفت لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. یه را میگه قاضی حق گوی، امیر میگه امیر المؤمنین. باز هارون رشید چه خواهد کرد؟ با سر و چشم قبول کرد که من ملامت هستیم. بالمقابل یک مسجد را تعمیر کرد و مؤذن را انتخاب کرد و امام را مقرر کرد. هر وقت که وقت پوره شد خودت صدا کو از ما جماعت فوت نشود. چطور عمل میکنه؟ این برکت حقوی بود. لله الحمد دمی شر القرون، دمی نظام اسلامی یک عام ملت، یک شهروند شخص و وزیر و والی، امنیه قماندان و رئیس و مامور و امیر هیچ فرق نیست. باید ما شما برادری و وحدت را مظاهره کنیم. و امر بالمعروف نهی عن المنکر. کتابونو لیکل دا جامعه کی او بیا په دغه فتنه دور کې یصبح مؤمنا و یمسی کافرا. دا داسې یو فتنه دور ده چې څونه من حسابو ستومان کیږو مانده میشیم، خو فتن زیات است. دغه وخت کې امر بالمعروف کار کول ډیر سخت ده او داغه بنیادی وجه ده تاسو ټول شيوخ علما یاست، تاسو کتابونه مطالعه کړی وي، اسی تذکر په اساس درته وایم. کله چې د محتسب اوصاف او آداب مونږ په دې کتابونو کې وینو، حسبت څوک کولی شي؟ زمونږ دا ویښته داسې ودرېږي. هلته لیکلی حسبه
او محتسب هغه مسلمان به چې یو عاقل مسلمان فاضل عالم بعمل په ټول عمر کې صادق کاذب نه د حسن الاخلاق نمونوی برای دیگه یک الگو باشد خائن نوی امین وی مخلص وی داعی وی جرأتمن وی مستغنی وی کسالت نه لري سستی نه لري او داغه په تقوا باندې جامعه متفق وی دغه عالم دا جوګه د احتساب کول شي ویلا فلا نو سونه ګران خبره نو قدرمندو دغه امر بالمعروف چې نو ایجاد وزارت بود و هدف همه ملت و کشور ما شما همین بود که اقامه معروفات و ازاله منکرات امر با معروف نهی از منکر از خانه گرفته تا پارک ها از پارک ها گرفته تا مارکت ها از مارکت ها گرفته تا دفاتر ها هر قدر و هر قشر که باشد باید منکرات را جلوگیری کنیم ما شما با مشترک ای قدرمندو انبیاء کرام خو نور نرازی نبی علیه السلام فرمای امام بخاری دا حدیث ذکر کرده كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبی خلفه نبی اور نبی علیہ السلام مزید فرمود انا نبی لا نبی بعد وہ شامی یو لوی کتاب دا احناف او یو جامع جهانی کتاب ہے شامی لیکل نوشته کده که تسوسهم چه معنی السیاست و الاصلاح بین الناس و ارشاد الى صراط مستقیم امام غزالی ترجمه کرد وس دغه سیاست نبوی په نظام اسلامی کی امر بالمعروف نهی عن المنکر یہ تونس کی سیاست جنگ سالار کنه و یک غدار باشه خائن باشه غاصب باشه قابض و قاتل باشه او سیاست کنه نه معیار سیاست همین است که عالم با تقوا باشه از دین اسلام عبور داشته باشه خصوصا دمی اصول دین عبور داشته باشه و فروعات را تطبیق کنه و تفریع بکنه امیر امامت هم میگن و سیاست و امر بالمعروف نهی عن المنکر و صلاحیت امر بالمعروف خداوند کریم خود گرفته دا قدرتش والله يدعو الى صراط مستقیم والله يدعو الى دار السلام والله يدعو الى دار السلام صلاحیت خداوندی است صفت خداوندی است دعوت و علم و صفت انبیاء کرام هست انک لتدعو الى صراط مستقیم و همین صفت را خداوند کریم به علما و اتقیا بخشیده ولتکن منکم امه یک جماعت کامله وظیفهش یدعون الى الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر ای قدرمندو دا علماء کرامو یو حدیث تکرارن تاسو تا تقدیم کرا من رآ منکم منکرن من تاسو کتابونو کوئی من موصول عامی اس فلیغیر بیده بزور بازو این مسئولیت حاکم وقت است فإن لم يستطع امی مسئولیت علماء و مشایخ است از طریق منبر و محراب فإن لم يستطع فبلسانی امی مسئولیت عام ملت مسلمان است چې زړه کې ور سره رفت آمد مکه هغه چا سره چې څوک په منکرات مصروف وي
نو دغه محتسبینو باندې چې کوم فرض ده علماء کرام هم د بیات علماء کرام داسې نشي. اوس دغه حضرت اشاره وکړه چې د وخت خفتن بعض د نماز نمیرن، یه وقت حسرت است یکیش، و سایر بعض د مساجدها امام هم ندارن. ما با اساس التماس و خواهش و پیشنهاد به علمای عظام میگیم که باید ما شما کوشش نکنیم که هر عالم باید در وظیفه باشد. بازم در بستا همین مساجد باید چی کنن؟ مدارس چی خواهد کرد؟ چه طول منگا تاسو رالو مسئولیت تا نو دا مساجدو کی دا دی ولس ذهن سازی اصلاح و تربیت دا سوک کئی. نو لہذا کوشش بداو کو چه خو علماء با پیدا کو پو غرونو کی هم پو سم کی هم پو شارونو کی هم دغا علماء کرام خصو آخر کی منگا تاسی باید چاہتا غوگو ننیسو دا چانا متاثر کی گو بنا چامر بالمعروف و نهی عن المنکر منگو کو منگ با پسلیس کی باراشو منفی تبلیغات بسوگو کی من اللہ تا جواب دیو او زمانگا استاسی دین اعتدال دین دا نه افراد شتا و نه تفرید دارا وجعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس. اے معلمین ایاهم وسط و افراط و تفرید نیست. هلک المتنطعون هلک المتنطعون هلک المتنطعون. شما بزرگا و مشایخ تشریف فرما هستین. امام مسلم همین حدیث را نقل نموده و 3 بار رسول الله صلی الله علیه وسلم گفته متنطع متنطع. متنطع کننده کیست؟ که مستحب را در فرائض برسانه و فرائض را در مستحبات. اس مستحبات فرائض ترسه، فرائض مستحبات تا، مباحات حرام تا، حرام مباحات تا، دغه ته متنطع وای. نو من محتسبینو د پاره یو ریاست منگ لارو اصلاح و تربیت پر طول افغانستان کی 8 روزی منگ دوی تا سیمینارو نورکو سورل شیوخ منگ دی دا پارا استخدام کرده یوازی چه محتسبینو تا سیمینارون دا اصلاح و تربیت ورکی. اساسی وجه داده چه منگ اول خپل پو هدف بانی پوی شو اللہ دی نکی چه زمان ستاسی پو وجه نظام اسلامی بند نمش. اللہ دی نکی زمانگا استاسو پو وجبانی امارت اسلامی بن نام نش. اللہ دی نکی زمانگا استاسو دا محتسبینو پو وجبانی دین اسلام بن نام نشی. خط ترجمانی ہوکو کمانگا استاسی یو او کنیو آئندہ نسل زمانگا استاسی دا دین خدمت بکئی داسی الگوشو پل ملت دا پارا او سیرت و صورت با برابر وی. وس زمان امنیتی ارگانونا زمان مسئولین د ولایت مقام عالی قدر نواله تر امنیه قماندان تر لیوا تر کنڈک تر بلوک تر قلی اردو نظامی امر بالمعروف هم شته چې د امیر المؤمنین حفظه الله فرامین د امر بالمعروف مسئولیت دا چې د تطبیق کی خدا قوه اجرائیه نه ده دا د ټولو په همکاري کېږي. زمونږ ستاسو ټولو دغه یو هدف ده او موږ باید دې ته متوجه شو. د څڼو باره کې چې کوم فرمان وو چې معیار ثلاثه تجاوز نه وي. موږ هم کله کله داسې خبرې وورو مبتدا وورو خبر نه اورو موږ خو دغه عادت وي وی امر بالمعروف وی څڼې نه پرېږدي وی دا خو سنت دی. تاسې ته چا ویلې چې څڼې نه پرېږدي؟ نه لمه و جمعه و وفرانه پرته چې تجاوز وي سرت رسی دغه ناروا و ناجائز ده په مطابق د فرمان د امیر المؤمنین حفظه الله. بیا فرق ناراضي د ذکور او د اناث او بیا نافرمانو کې منګ را نشو. دا یو
دا دویم بعض دا وایي چې قرآن کریم کې خو راځي فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع. امیر المؤمنین حفظه الله فرمان ابلاغ کړی چې مسئولین چې واده ولري یو زوجه ولري دویم واده دي نه کوي د بیت المال دی مصرف نه کوي دا قید لګولې بیت المال ما مصرف وای. امیر المؤمنین حفظه الله دغه فرمان ده دا څنګه ده چې څلور جایز نه ده نه داسې یتیمانان داسې مجاهدین خپیابله په دې چک پوینټونو کې ولاړ وي او زه دونه مغرور شولم زه ځان مخاطب کوم او مونږ وادو ته زور ورکړی ودونو ته نو دا فرمان راغلی نو لہذا مونږ او تاسو دې ته هم جدي متوجه شو. او آخری برخه سمع شکایاتو د قدرمندو یا حقوق العباد وی او دویم حقوق الله وی. حقوق العباد ډیر اهم وی. الله دې نه کې هر نظام کې خامخاصت کوتاهی او تقصیرات وی دنیا مخالف ده ټول او ستاسو د ملت په همکاری اسلامی نظام کامیاب شوی. اے قدرمن ولس تاسو ته وایم کستاسو پوچا باندې ګیله او شکواوي په مجاهدینو په هر ورګان د امر بالمعروف په ریاست کې موږ یو مدیریت لرو او امید دا د چاینده تشکیل کې امریت باندې بدل کو په ولسوالۍ کې تشکیل کو. تاسو شکایت امر بالمعروف ته رسوي. د امر بالمعروف مسؤلینو دند او مسؤلیت دا ده چې د یو جانب فیصله دي نه کوي که پوچا باندې شکوا ګیله لري دغه موضوع هغې سره د په جریان کې په هماهنګۍ د عام ولس او مظلوم شکایت دی تدارک کی او تعقیب کی او حل کی دا زموږ مسؤلیت او کبیا نه حل کیږي همیشه د پاره امر بالمعروف نهی عن المنکر وزارت دروازه هغه کلاو ده واز است پیشروی شما ای ولس تاسو شما همکاری کنین همراه نظام اسلامی. ایتو نشوه خودغرضا و مخربا و تخریبگرا از خارج کشور اونجا 6 تا اینجا تخریب میکنن به هر عنوان به نام مقاومت. چه مقاومت؟ با نظام اسلامی 100% پیاده است خود نظام اسلامی را از بین میبری که کسایی که نظام اسلامی را از بین میبرن همی تصمیم داشتن یه خود دوسیه بغاوت میان باز انجام بغات خود دنیا و آخرت خیلی زیاد نتیجه و ثمره بسیار خراب است. ولس زمان ملت اسلامی نظام غواړي حریت غواړي هغه مترلاسه کړي هیڅ چاته بیا نور اجازه نه ورکوي چې زموږ ملت څوک خراب کړي د قومیت په نوم د عصبیت په نوم او دارنګې د خودستایي په نوم. قرآن کریم کې الله فرمایي یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا لا لتحاسدوا ولا لتفاخروا. یو اسلام یو نظام د زمونږ استاد ټول اقوام نو دې ته جدي به متوجه به ملت مونږ ستاسو خادمان یو ستاسو خدام یو مونږ ملت یو ملت نظام اسلامی ده. الله تعالی زمونږ استاد هوا نور د تجاوزګر نه الله محفوظ کی. قرآن کریم کې الله فرمایي ان الله یأمر بالعدل والاحسان. قدرمند عدل دی ته وایي چې د عام ولس کارونه حاکم او مسئول ته متوجه شي بصمیمیت فیصله کنه. ایره میگه عدل انصاف. احسان آن چیز میگه که حکم خداوندی متوجه باشه بصمیمیت او را انجام بده. ان الله یأمر بالعدل حقوق العباد والاحسان حقوق الله.
و نبی علیه السلام وقتی که وفات میشه آخری وصیت همین است، همین بود: الصلاة و ما ملکت ایمانکم. حقوق الله ضایع نشود و حقوق العباد و ما تحت خفه نشود. شما مونږ ته الله تعالی په فضل سره اکابرینو درس را کړی، مونږ د ملت په درد باندې آگاهیو، مونږ د ملت او د کشور هغه حقوق باندې آگاهیو، او تقصیرات بکیږي د دې جبیره مو ان شاء الله الله وکړي. پروردگار عالم مونږ او تاسو ټول منزل مقصد ته ورسوي، او الله تعالی دې د دغه ولایت مقام د قاری صاحب محترم او نور علماء د مشایخ په شمول او د نظامی ملګرو په شمول ټول مسؤلین بلا استثناء کم قدر او احترام مونږ ته راکړه، مونږ سره داسې څه نشته چې دوی بدل ادا کو. الله دې د دوی نه دنیا او آخرت راضي شي، الله دې سعادت دارین نصیب وګرځي. واخر دعوانا ان الحمد لله.